ستړي مشئ یو ځل بیا نن ورځ روان یم سپین غر ته د بزرګي سوکې ته چې په سکارام هم مشهوره ده او فلحال په غرخلی کلي کې یم نو په دې هیله چې دا ولاګ راڅه هم تر پایه پورې ګورئ اسمان هم وریځ دی نو خدای پاک دې خیر کړي چې باران ونشي ځکه نن ورځ ډېر زیات ښکلی ولاګ دی او ماشاءالله دا منطقه هم بیخي زیاته ښکلې ده په زړه پورې ده نو دې ته راسه ډرون فوټیجز وګورئ او موږ باسې ورو ورو ځو پورته داسې ده دوستانو چې زه ځان لاندې په دې ویلا کې ملګري راسه هم دي کلیوال صاحب راسه دی رفیع الله کلیوال صاحب نو کلیوال صاحب به موږ ته په لاره کې یو نیمه ټاپه هم کوي نوي نوي په غزلو شروع کړي نوي نوي شاعري شروع کړې ده نو یو نیم غزل به هم وایي کلیوال صاحب جوړ په خیر سلامونه ستا د پیج ټولو مینوالو ته تاسو او ټول ملګرو ته سلامونه لږ هیلې نن د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ خلاګانو ته روان یو د ملي وحدت حکومت د چا شوی دغسې و یو چې ته دا ناست و بل چې ته پې لاندې ما اچولی و لاسونه دا خوځئ نو دوستانو تاسو احتیاط کوئ چې هیڅکله هم داسې کار ونه کوئ یو کس ګاډي ته ناست دی او بل یې چلی اوس دا تاسو ګورئ رودوال صاحب چې دی د سټیرنګ کنټرول او ورسره عادل خان شینوار صاحب چې دی هغې په برید باندې خدای پاک دې خیر کړي قصه داسې شو چې هغه تاسو نه دوستانو سیلاب هم راورسېدلو موږ ته موږ به روانې دي او لاندې خور کې موږ به روانې دي نو اوس به ګورو چې مخکې څه وکړو لاړ شو لاړ نه شو خدای دې وکړي چکر په نیمایي کې پاتې نه شي نو دوستانو دلته خو دا قصې باران په سور دی خو سیلاب راووتلو نو داسې به وکړو چې شینواري صاحب ته وغږېږم شینوار صاحب څنګه چل شوی بس خبره دا ده چې د سپین غر سکارام څوکې د سفر و او بدبختي دا ده چې د تری بند کومه سیمه چې ده دلته سیلاب راغلی دی نو اوس نور ملګري مې را روان دي مشوره کوو چې دا پروګرام اوغوس کې کوو که نه د سپین غر سکارام څوکې دا ورځ بله ورځ دا چکر پلان کوو نو فلحال خو موږ بند پاتې شو لکه څنګه چې موږ اناونس کې ویلو چې موږ به بزرګي څوکې ته ځو بس خدای پاک دې خیر کړي نو دوستانو سیلاب خو تاسو وینئ ګاړی خو دلته کې بیخي نشي پورې ورته خوا او دا یو ځای نه دی بره دوه درې ځایونه فکر کوم نور هم دی نو ګورو چې نور ملګري راشي هغوی څه فیصله کوي ځکه هغوی د دې ځای خلک دي د ځای په اصولو باندې پوهېږي نو تاسو راسه د سیلاب نه بس اوس خوند واخلئ نو سیلاب نه خوند واخلئ چکر خو فکر کوم چې هسې لکه سر وخوړو نو ګاډی هم دلته کې غاړې ته ودرولو او قصه داسې شوه چې سیلاب ته منتظر وو چې دا کله ودرېږي بیا به ځو انشاءالله نو دې ځوان نه پوهېږم دلته کې دا څه قصه شروع کړې ده ځوانه ستړی مه شې په خیر یې لږ ما ته وګوره که نه مړه لږ ما ته وګوره دا څه قصه شروع کړې دا نه چې باندې دا کور کې خستې دي خس دي اور لپاره وړې خس شو هم د دې کلي نو څه وی چې سیلاب به کله ودرېږي یاره سیلاب به ودرېږي یو وخت پورې وي یو ګنټه نیمه پورې ښه بیا ودرېږي عادي کېږي هر څه ولا چې ګاډي کې ستړی شوم ښه او بس ولاړ یو باران ورېږي دا سیلاب په خدای چېرته ودرئ د باران کومه ټپل له درځي ولا ما ته خو ټاپې نه راځي خو دومره به درته ووایم چې باران د خدای پاک رحمت دی او د وطن د آبادۍ او د سوکالۍ زیری دی او خوشبختانه دغه باران چې دغه د سیلاب هم ورسره راغلی دا غرونه وطنونه دا ځنګلونه چې دي که نه باران ته ضرورت لري بیخي صحیح ګرمي ډېره شوې وه ډېره شوې خبرې را راځي او ټپې خدای کله ته راځي ترنم خو به هم نشي کولی که نه ولا اذان درته کولی شم اذان
اذان ولا خله خو اذان به بره وکړو لږ بیټې مده اوس په خلک او بیټې مده شروع کوو ډېر ښه اذان کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب ښه ستړی مشه جوړ السلام علیکم ګوره داسې خبره ده که نه چې زموږ دا کوم ملګري چې تاسو ته موږ یاد کړي وو چې موږ سره یو څه شخصیتونه نور هم دي ډاکټر صاحب دې خوا راځه خلک خو دغه دي اوس خبره دا ده چې موږ کوم د بزرګي څوکۍ د سیکاران د څوکۍ یادونه کوله سفر په منځ کې خنډ پیدا شو په لاره کې راغلی دی سیلاو نو اوس هغه موږ مخکې ټوکه وکړه که نه چې چا وایي چې پولیس راټ ډېر نری دی د څو قومه شینواری دی شپږ قومه شینواری دی وایي څه مشران مته فیصله وکړي نو اوس دغه د مشران نه اوس فیصله په دو درو چې موږ مخکې ځو که شاته تاویږو نو خبره بس دو سره ده پښتون سړی شاته نه ځي پښتون سړی ټول نور مخې ته ځي مړه بس خلا چې موږ هم د سره په دې اوبو باندې ځان خطا کوو بل جمعه هم دا پورتولی نو دوستانو قصه داسې شوه که نه چې هلته خو سیلاب و بېرته راواپس شو نوي لار پورې رالو بېرته نور شو نو چې بېرته نور شو بېرته هم توکل وکړو چې ورځو په سپین غر په څوکې درخت ته ورځو نو سیکارام ته بزرګي څوکې ته په دې نومونه هم یادېږي نو خوا کې راڅه ډاکټر صاحب ناسته ډاکټر صاحب جوړ په خیر سړی مه شي خدای دې عزتمند که خیر وشي ډاکټر صاحب که ځان معرفي کړي راته لږ شانتې ځان معرفي کړم اجمل شینواری یم دا کاخیلو نه ښه او دام دوستان دي دو سره د خیر او د غره په طرف باندې چکر و راډیو ته مې زنګ دروالې عمر به وي خو زمونږ د چا خبره ملګری دی داسې نو موږ هم ورسره په دې چکر کې ملګري یو نو نور به څه وکړو ځان معرفي کړم ښه صحیح ستا ملاک دی دا خو کې ګوره فني دا خو کې فني پارسي که نه دا خو کې فني پارسي نه ویلا کې خو داسې یو کس سره وغږېږي دا خو ګل صاحب هغه فني پارسي عالمه نه خو صحیح ده خو دا پسې فني پارټ و که نه فني پارټ و پکې دا که نه دا خو فني پارټ و ښه دوستانو رودوار صاحب خفه شو دا کې مه وایه چې ځان معرفي که بس صحیح ده بیخي صحیح ده رودوار صاحب دومره ورېځې دي یعنې تا ته یو متر اخوا ساحه ښکاري نه ښکاري کېدای شي چې مړه کې وروالی راشي سفر دویمه هڅه مو وکړه لاړو یو ځل وګرځېدو بیا را وګرځېدو خو بیا هم ناکام شو ځکه چې ډېر سخت طوفان او لړ او ورېځې او دا هر څه دون راکېوت دا وه د نن ورځې خپرونه خو خوند یې بیا هم وکړو ځکه د ځای منطقې او د سیمې ډېرې زیاتې ښکلي دي تر څو چې زه په بل ویلا کې حاضرېږم تر هغې خدای پاک